سورة البقرة مدنية. سورة البقرة مدني ده. سورة مجموعه د آیاتونو وي. د یو سورت په مدني او مکی کېدلو کې یو اعتبار وی ابتدا د سورت ته او دویم اعتبار وی کثرت الآیات ته. د کم سورت ابتدا چې قبل الهجرت شوی دیتا مکی وای اگر که بعض آیاتونه بعد الهجرتی. د کم سورت ابتدا چې بعد الهجرت شوی دیتا مدنی وای اگر که بعض آیاتونه قبل الهجرتی. د کم سورت چې اکثر آیاتونه قبل الهجرتی دا مکی ده. د کم سورت چې اکثر آیاتونه بعد الهجرتی دا مدنی ده. نو هغه سوال نشو واري چې سورۃ البقره باندې حکم مشو چې دا مدنی ده. حالان کې دې سورۃ باندې خو یا داسې وایا چې لکه مخکې ماته ویلو چې په مکیت او په مدنیت کې هجرت قبل الهجرت او بعد الهجرت دیتا اعتبار ده. خود مکه او مدینه دا نه دي ضروري. نو دا سوال نه واردېږي چې دې سورۃ باندې حکم مشو د مدنی. حالان کې بعض علماء کرام فرمای چې د دې سورۃ اخرانای آیت واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مکه مزما کې نازل ده په حجۃ الوداع. بیا دا آیت خو یې مکی شو بیا ټول سورۃ ته څرنګه مدنی وای انتفاع د جزء مستلزم انتفاع د کل لره. نو جواب دا وکړه چې اصل کې اعتبار د یو سورۃ په مکی کې دلو کې او د یو سورۃ په مدنی کې دلو کې قبل الهجرت او بعد الهجرت همدغه شان د یو سورۃ مدنی او مکی کې دلو کې ابتدا ده او کثرت الآیات دي چې ډېر آیاتونه د هجرت نه بعد نازل دي که مخکې نازل دي. که ډېر آیاتونه د هجرت نه مخکې نازل یا ابتدای د هجرت نه مخکې شوی وه بس دا مکی ده. اگر که یو نیم آیاتی د هجرت نه بعد هم نازل که ابتدای شوی وه د هجرت نه بعد بس دا ټول سورت ته مدنی وای. اکثر آیاتونه د هجرت نه بعد نازلی بس دغه مدنی وای. اگر که یو نیم آیت په خود مکه معظمه کې ولې نوی نازل. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. دا حروف مقطعات. حروف مقطعاتو کې د علماء کرامو یوش اقوال دي. تفسیر سره ذکر کړی د امام ابن عاشور رحمه الله خپل تفسیر او امام رازی رحمت الله علیه خط تفصیل سره باسونه کړی. یو احتمال باندې ډېر دلایل وای بیا اعتراضات کوي بیا جوابونه کوي. ځکه د امام رازی رحمت الله علیه تحقیق قاسم ننوتی رحمه الله ډېر عجیب خبره کوي. قاسم ننوتی رحمه الله فرمایي چې د علماء کرامو د تحقیق جهات هغه مختلف د بعض خلکو د بعض علماء کرامو د تحقیق جهات وی عمقا جوور درومي. ظاهر ته چې ګوره سړی په حکمت ظاهر ته چې ګوره سړی په حقیقت باندې نه پوي او چې کله په مرکزی نقطه باندې خبر شي ټوله مسله ورسره حل شي. د بعض علماء کرامو د تحقیق جهات هغه عرضن مسله ذکر کوي. مسله کې بدوه احتمال پیدا کی بیا په یو احتمال پسې لګیا شي کې بدوه درې احتمال نور پیدا کی بیا ور پسې نور پیدا کی بیا ور پسې نور پیدا کی لکهونه داسې عرضن دروي. او د بعضی علماء کرامو د تحقیق جهات هغه فوقنی یعنی چې دای خبره شروع کی او ته ورته ګوره حیران به ورته ګوره چې دا څه وایي. دومره کم از کم پوهیږي چې زما په مورنۍ ژبه خبرې کوي. پښتو وایي عربي وایي اردو وایي فارسی وایي په حقیقت باندې بیخي انسان نه پوهیږي. او بیا مثالونه ورکړي وی هغه علما چې دا غیر د تحقیق جهات وی عمقان ولکه امام ابو حنیفه رحمه الله. امام ابو حنیفه رحمه الله یو حکم فقهی مستنبط کی د یو آیت نه یا د یو حدیث نه بنا پر ظاهر کله کله انسان ته دا محسوسیږي چې لکه دا د حدیث خلاف ده. نور علما نور انوار کې به تاسو وینئ چې کله د خاص او د عام مشترک مؤول دغه مباحثو کې راشي نو یو مسله به ذکر کیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله به یو خبره کړي مقابل کې امام شافعی رحمه الله خبره وکړي
او شافعي ډېر په ظاهر کې حدیث وړاندې کی یا اصول ششی کوم دا اصطلاح وسره مخامخ کی نو انسان ته دا محسوسيږي چې لکه زمونږ مذهب چیرې د حدیث خلاف او دا د دوی مذهب لکه د حدیث ډېر زیات موافق خو چې کله د تحقیق المنات په حواله باندې سوچ وکړو د تنقیح المنات د اصول مطابق د تخریج المنات د اصول مطابق سوچ وکړي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قول دقیقه نقطه باندې چپوي شي نو بیا سړی د تقانې شي چې واکي امام شافعي رحمه الله فرمایي الناس عيال وې د خلک ټول اولاد ده په فقہ کې په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې او اصل کې د حدیث فقه الحديث دغه تقاضا هم دغه چې کوم امام ابو حنیفه رحمه الله وایي او د بعض علماء کرامو جهت تحقیق هغه وایي عرضني مسله کې دو شخونه پیدا کی شاخ پس بیا شخونه پیدا کی احتمالات بلاغن هغه د پر مثال ورکړه لکه امام رازی رحمت الله علیه امام رازی رحمت الله علیه بالکل د دې صفت سره ده مسله ذکر کی تاسو یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي هغه ځای بر تفسیر کبیر وګوره چې انسان د سنا عبارت یا دا احتمال ده یا دا احتمال ده بیا په احتمالاتو پس لګیا شي یا المباحث المشرقیه د امام رازی رحمت الله علیه په علم کلام په 2 جلدونو کې کتاب ده بحث د مکان یو ګوره چې دا کله په مکان باندې باز کی چې مکان باید د څه شاید احتمال عبارتي نو یو احتمال پس بل احتمال پس بل احتمال نو داسې مسله چپړه شي او دومره سراور شي دغه مسله چې انسان راغونډوای نشي او هغه علما چې د غیر د تحقیق او د بیان جهت فوقانی وي لکه امام شاه ولی الله رحمه الله حجت البالغه کې باب منعقد کی صحیح عنوان جوړ او بیا لاندې چې کله را درومه عبارت ده انسان په دې باندې نه پوهیږي چې الله دا اوس وایي څه کم طرف ته خبره کوي او څه مراد ده او څه مطلب ده د عبارت نه نو بهر تقدیر امام رازی رحمه الله هم باز کړ علامه علوسی رحمه الله هم باز کړی ده په دې حروف مقطعات باندې امام ابن عاشور رحمت الله علیه یو ویش اقوال دی علماء تفصیلا ذکر کړي لیکن بیا هم ټول خو نشو ذکر کولای ضرورت هم ورته نشته دای وای چې په د یو ویشتو اقوالو کې خوندور اقوال امام ابن عاشور فرمایي چې زما په نسبت باندې درې په دا دریو کې هم د اول نمبر دویم نمبر او دریم نمبر نو یو احتمال دار او یو قول دی علماء هم دار چې الف لام میم کاف ها یا عین صاد یا د نور چې څومره مقطعات قرآنیه دي دا الله سبحانه و تعالی سورتونو کې نازل کړي دي اسما دي لپاره د خپل مسمیات بسيطو لپاره د خپل مسمیات بسيطو ګوره الف دا اسم ده مصداق دا الف په الحمد کې لام دا اسم ده مصداق دا لام په الحمد کې مثلا میم دا اسم ده مصداق بسيط ده میم په الحمد کې دا سينو نو دا اسماء دي لپاره د خپل مسمیات او الله پاک په ابتدا د سورو کې 9 سوراتونو په ابتدا کې د حروف مقطعات راغلي دي په دې سره مقصود تبکید ده او اظهار ده د عجز د مقابلینو د عجز د مخالفینو د معارضین گویا کہ اللہ پاک ورته فرمائی چې قرآن کریم هم حروف تی کلمات تی او د قرآن کریم جمله آیتونه د الف او د لام او د میم د قاف د نون غوند کلماتونه مرکب او دغه الف لام میم نون دا حروف خو تاسو سره هم موجود دي نو چې مدد ترکیب د آیاتونو د قرآن کریم او مدد ترکیب د جملو د استاسو مدد ترکیب د اشعار د استاسو مدد ترکیب د نثر د استاسو ټول یو مدد یو له مقابله نشي کول دې دې پر الله پاک نازل کړي عام طور سره په هغه سوراتونو کې دي کم سوراتونه چې مکی دي مکه معظمه کې د خلکو سره مقابله و نیو احتمال ده او دا فرمایي چې دا ټول نه زما په نسبت باندې خوندور احتمال دویم قول احتمال ده چې الف لام میم او دغه شان د نور مقطعات دا د هغه سور نمونه دي کم سور په ابتدا کې چې دوی راغلي
لہذا د سورة البقره گویا دوه نمونه شو، یو د سورة البقره، دویم د سورة الف لام میم. سوره مریم دوه نمونه دي، مثلا یو د سوره مریم او بل د سوره کاف ها یا عین صاد. او باقاعده بعض خو مشهورم دي په دغه نوم باندې سوره یاسین کنه، عمده یاسین مقطعات ته هم دي او دا سورت مشهور ده په دغه نوم باندې سوره یاسین یا سوره طه یا سوره سواد داس. نو دا دویم احتمال چې دا نوم ده لپاره د سورو، او دریم احتمال دا دی چې دا الف لام میم او دا مقطعات قرآنیه دا مقسم بها دی. الله پاک په دې باندې قسم کړی دی، الله پاک په دې باندې قسم کړی دی. زه قسم کوم په الف، زه قسم کوم په لام، زه قسم کوم په میم باندې چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، دغه کتاب کې څه شک شبهه نه موجود. بعض علماء د الله پاک د پر ثنا ګرځولې، بعض علماء کرام د الله پاک د پر نمونه ګرځولې دي، بعض علماء دا ویلي دي چې د الله پاک نمونه دي. بهر تقدیر بعض علماء کرام دا د جملو د کلماتو نه مخففات مختصرات وای، مختصرات او مخففات وای. نو څوک پکې وای چې الف د الله نه، لام لطیف نه، میم د منان نه، یا څوک پکې وای الف د الله نه، لام د جبرین نه، او میم د محمد نه صلی الله علیه وسلم. د دینر مخففات مختصرات دي. نو الله په واسطه د جبريل په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی کتاب ذالک الکتاب، دا کتاب. یا څوک پکې وای او چې الف منا اول، لام منا لازم، میم منا مؤمن، اول لازم په مؤمن باندې ذالک الکتاب، هغه تعلیم او تعلم د دې کتاب. دا علما پکې داسې یو بعض احتمالات هم وای، خو دا احتمالات دي یعنی چې د مخففات نه دي. بعض علماء کرام منشا ده، بعض داسې خلک هم دي چې هغه بنا پر دغه احتمال یو غلط استدلال هم کوي. خمینی غټ شیعه دی او د عمر فاروق او د صحابه او دشمن د پیران کې انقلاب راوسته. هغه په یو کتاب کې تفسیر کړی دی، کاف ها یا عین صاد، دی باندې دای باس کوي. نو دا خپل مدعا ذکر کوي، دا وایي چې کاف منا کربلا، ها منا حلقت امام حسین، یا منا دی یزید دلاسا، عین منا په حالت عطش کې، په حالت عطش او د تند کې، او سواد منا په حالت صبر کې. نو په کربلا کې بو حالاکیږي او شهیدیږي با د تنګوري چې د امام حسین د وفات او شهادت د تعبیر په هلاک سره کې، په هلاک سره کې د ته بیان ګور. نو دای داسې وای په دې صورت کې او په دې حروف مقطعاتو کې اشاره ده هغه واقعې د کربلا ته چې په کربلا کې بشهیدیږي، همنا هلاکت او شهادت دی یزید د لاسه، امام حسین به د یزید د لاسه یا یزید دغه د لاسه بشهیدیږي، او په حالت عطش او د تند کې بشهیدیږي. دای به تګي او به بنور کوي، او دای به ډیر زیات صبر هم کوي. دا یو استدلال. نو موږ ورته وایو چې دا د کربلا واقعا او دا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعا دا رحمت وکړه صدمه او مسلمانانو، دا خلوی صدمه د مسلمانانو، لوی غم چې مسلمانانو ته ورسېده. بیا د ورپسې آیت دا څنګه مرتب کیږي؟ ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا ذکر دی د رحمت رب دستا په خپل بنده باندې چې زکریا علیه السلام د دې سره مناسبت شو. بهر تقدیر یو کمونیست هغه قرآن منی نه، خو قرآن پورې به استهزاء کوي، استهزاءن به داسې وایي. د کمیونیزم غټ امامان 3 کسان تیر شوي دي. دا کم کمیونیزم چې په روس کې عملي و، یو کمیونیزم دی په چین او په شمالي کوریا کې، صحیح ماوزه تنګ چې کم د دې مفکر و هغه چې کم ایجاد کړو، او یو دغه کمیونیزم کم چې په روس کې عملي شوی. دغه روس کې چې کم کمیونیزم ده د دې غټ امامان او مشران 3 کسان، یو د کارل مارکس جرمنی يهودي، 1313 کې پیدا، 1383 کې مړ شو. د یو فلسفه ایجاد کړ د کمیونیزم، خو په خپل ژوند کې یو څه انقلاب او څه تحول د دنیا په مخ باندې رانه. د په فلسفه باندې دویم کس لینن نومېده،
روس کې انقلاب راوست دا دویم غټ سړی او دریم کس دی سټالن د روس صدر کوم چې امام سیندی رحمت الله علیه ورسره ملاقات وو او د اسلام د اقتصادي نظام نه دومره اطمینان د تورک چې د خپل هم دې ته قانع شو د سټالن ورته وي قزه په کمیونیزم کې زیات مشهور نه وای او دنیا پیژندلای نه وای چې دا یو غټ مشر دی د دې کمیونیزم او ما ته دغه اسلام رسیدل و چې دا کم ته بیانوي نو ما به دا سره قبول کړو نو هغه کمیونیست د الف لام میم معنا کوي وی الف معنا سټالن لام معنا لینن میم معنا مارکس وی الله پاک وایي چې د سټالن د لینن او د مارکس تعلیمات خپل کوي صحیح دا د یو استهزاء ده ځکه دا قرآن منی نه نو چې قرآن نه مني بیا څنګه استدلال کوي په قرآن کریم باندې بهر تقدیر نو احتمالات امام ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې دا درې دي او دا خوندور احتمالات دي او قوي دي په دا درې وړو کې هم د اول چې دا اسما دي لپاره د مسمیات بسیطه او الله پاک په اول کې راوړي دي او د دې لپاره راوړي دي چې خلکو ته تبکیت ورکړي خلکو ته تعجیز ورکړي چې مدد ترکیب د کلماتو د آیاتونو د قران کریم او مدد ترکیب د کلماتو د نثر او د نظم د تاسو او عربو بالکل اکیواده په قران کریم کې هیڅ داسې الفاظ نشته چې عربی کې نه استعمال لہذا دی باوجود تاسو ولې د مقابله نشئ کولای د دې پر راوړي او یا نمونه دی لپاره د صور بعض علما فرمایي چې محل من الاعراب لري بعض علما فرمایي چې محل من الاعراب نه لري کچیر د الف لام میم د دینه ته تعبیر وکي په المؤلف من هذه الحروف سره المؤلف من هذه الحروف هغه کتاب چې مؤلف ته د حروفونه نو مبتدا کا ذالک الكتاب لا ریب فيه دا به خبر جوړ شي یا دا مستقله ځانته جمله ده مبتدا به ورته محذوفه کې الف لام میم لپاره نو دیو جنا ډیر بحث پدې کې پکار هم نه ده ضرورت هم نشته بعض علما فرمایي او د دوی لپاره سند هغه قول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي د هر کتاب او د هر چا د پر خپل رازي او سری او سر د قران کریم راز د الله او د رسول د الله تعالی په مابین کې اوائل السور او د اوائل د سور کې چې کوم حروف مقطعات ردرومي دا یو راز دی د الله پاک سبحانه و تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین او امام رازی رحمه الله فرمایي چې دغه راز د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد بعض اولیاء د شاید حاصل او عام خلکو ته دغه رازونه نه دي منکشف نو بس دا یو راز دی چې الله او د رسول په مابین کې دی یو الله تعالی خبر او یو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی خبر شاید د قیامت پر ورځ باندې د الف لام میم او د کاف ها یا عین صاد او دا ح میم عین سین دغه حقایق الله پاک واضح کی چې د دینه مې دا مراد او دا مې نو مراد ذالک الکتاب لا ریب فیه ذالک اسم اشاره ده اسم اشاره بعید پر استعمالی ذالک قرآن کریم همونگو تاستا نزدې ده بیا ذالک زرنګ بعید ته اشاره وشي یا خو جواب داده چې قرآن کریم اگر که مونږ ته نزدې ده د مکان په لحاظ دغه د مخ ته پروت خو مرتبه ډېره اوچته ده مرتبه ډېره زیاته اوچته ده سره د دې نه چې نزدې ده مکانان بیا هم د زمونږ نه ډېر لرې ده مکانتن په اعتبار د مکانې سره یو مکانه ده بل مکان مکان خو دغه عام متبادر چې موږ او تاسو پیژنو یو ظرف المکان بل ظرف الزمان ده یو مکانه ده مکانه دی یو شی معنوي مرتبه ته وایي دی یو شی معنوي مرتبه ته وایي علماء فرمایي ذالک د دې لپاره مشار الیه د دې لپاره مشار الیه دا قران کریم خو الته چې ذکر شو یا په تورات کې یا په انجیل نو معنا بدا شي ذالک قران کریم چې په تورات کې تذکرہ شوی نو سو بیا لري شي په اعتبار د زمانه او د مکان قران کریم چې په انجیل کې تذکرہ شوی په انجیل کې دغه تذکرہ شوی و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد الته تذکرہ شوی الکتاب لا ریب فیه دغه چرشک شوبه نشته ذالک مبتدا الکتاب د خبر او خبر معرفه کو اشاره د دې ته چې دا کامل دی په کتابیت کې یا ذالک مبدل منه الکتاب تنبدل
مبدل منه سرد بدل مبتدا لا ریب فیه دا خبرش یا ذالک موصوف الکتاب دا صفت موصوف سرد صفتنا مبتدا لا ریب فیه دا خبرش نورم پکی دیر احتمالات ذالک الکتاب دغه عظیم کتاب لا ریب فیه شک نشتا دکې سوال وارد چې شک دا خو په تصور کې هغه تصور دی چې د قضیه او د نسبت سره متعلق د قضیه سره متعلق او قضیه کې د نسبت سره متعلق څلور اقسام دي لپاره د تصور چې دا د قضایا سره متعلق شک تخیل انکار تکذیب انکار شک تخیل وهم قسم د من تصور د څلور اقسام په تصور چې دا متعلقي کې د نسبت سره په قضیه او کتاب خو مفرد نو لا ریب فیه شک خودم نشته پدې کې ځکه چې نفي د شک د هغه څه نه صحیح وي چې سره چې تعلقات د شک ممکن نه اما چې د یو شی سره تعلقات د شک ناممکن نه خو نفي د شک خود شوی نفي هم نه ځنې کېږي چې ورته وایي چې قضیه سالبه صادق کېږي په وخت عدم د موضوع کې هم هغه صورت به ترې نه جوړ شي نو جواب دا چې لا ریب فیه هي ضمیر راجع ده کتاب ته په یوازې کتاب نه دی مراد د دې نه الله پاک په سوره البقره آیت نمبر 22 کې قضیه جوړه کړې ده نو پیغه قضیه کې شک نشته آیت نمبر 22 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کچیر تاسو شکی کچیر تاسو یې په شک کې مما د هغه قران کریم نه نزلنا علی عبدنا چې نازل کړه مو د خپل پیغمبر باندې نو شک نه مراد شک په کتاب کې نه شک نه مراد شک په نزول د کتاب کې من جانب بالله سبحانه و تعالی او شک په نزول د کتاب دا شک دلته مضاف ته مضمون د قضیه او مضمون د قضیه دا مشتملی بالقوا په قضیه باندې نو گویا کې لا ریبا دغه کتاب لا ریبا شک نشته د فيه ای فی قضیه انه منزل من الله په دې قضیه کې چې دای نازل دی الله پاک نه نو قضیات نه جوړ شو او قضیه صرف تعلقات شکم کیږي تعلقات تصدیقم کیږي او د شک سلور د تصور سلور اقسام سره متعلق کیږي شک او ریب دو الفاظ بعض علماء فرمائے مترادف بعض علماء فرمائے چې شک مطلق تردد فی النسبت توای او ریب تردد فی النسبت توای سره د تهمت نه سره د تهمت یو خبره کې ته متردد وي او په انسان باندې د ثبت ګمانی هم وي بیا دې ته ریبا وای ریب ورته وای او په حدیث کې راځي حضور علیه السلام فرمای ان الامیر اذا ابتغى الريبه في الناس افسدهم دی ویاله کې امیر چې کله په خلکو کې په خلکو باندې شکونه کوي سره د تهمتونو او دای لګیایو تفتیش او تلاش کوي د پلانکای دلته ولې لاړ شو دلته ولې کېناست دا دار ولې کېږي هغه خلک دلته څه کوي یو انسان بعض انسانانو دا مزاج ټول ورځ په د خلکو پسې سوچ پلانکای څه کوي ولې کېناست ولې د دوه کسان په لار روان دي نو چې یو امیر دای چې په عوامو پسې د دینه بغیر بل کار نه د دلته د خلک ولې ناشتي د دلته دا کار ولې کوي دا ته د پلان کې سره ولې ودرې د دې شپې ولې راوتلای د دې ورځې ولې دلته ګرځي نو کله چې یو امیر په خپل ټولنه مسلمانانو کې دا تفتیشات شروع کی او د تردد کوي د خلکو په احوالو کې او تهمت یې په ذهن کې بدګماني وي او دای ورپسې لګیایو دغه تحقیق غواړي افسدهم د خلک به ګډ وډ کی د خلک به په جنگ او جدال کې مبتلا کی د خلک به په بغاوت باندې مجبور کی خلک ته تنګي نو دلته رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې دوی څه بدګماني و د دې خلکو چې الله پاک فرمایي لا ریب فیه نو دا بدګماني و د دې خلکو چې خون یا شعر ده یا د بل چا ناز ده کړای ده صحیح یا د بل چا ناز ده یا کهانت ده مختلف قسم تهمتونه قران کریم باندې لګولې دي کنه دي لګولې ذالک الکتاب لا ریب فیه نشته د شک پدې نور خبره خو تاسو مختصر معنی کې ویلې دي چې شک کوشتا اور کې بیا الله پاک جنس شک څنګه نه فکرای
بیا تاسو ویلي چې کله کله دیو شی وجود وی شای موجود وی فل حقیقتا بالفعل خدا نازل شي په منظره د ادم دا اخراج د کلام د په خلاف د مقتضى ظاهر دا اخراج د کلام د موافق د مقتضى الباطن یو باطن الحال یو ظاهر الحال او اخراج د کلام په خلاف د مقتضى د ظاهر الحال باندې په هغه وخت کې کیږي چې کله د مخاطب سره داسې دلایل موجودي که په هغه دلایل باندې دی سوچ وکي او ځان ور باندې پوي کی نو بس هغه د شکوک او شبهات ختمي نو د قران کریم په حقانیت باندې د قران کریم په نزول من الله باندې داسې دلایل موجود دي که ابو جهل په حقيقي معنی په سوچ کړی وای الا بلا د خپل ذهن نه د مرض د حسد او د عناد او بسلای وای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کم ضد بازی او عنادی دماغ یو چې دای نه وای نو به منل وای خود به خود چلا ریب فيه ځکه الله سبحانه وتعالى هغه د دې ریب نازل ک په منزله د ادم لا ریب فيه شک نشته دکه هدل للمتقین هدن مصدر ده حمل شوی قران کریم باندې مبالغه ده هادیا للمتقین دا هدایت کون کې د متقینانو او چون کې قران کریم په هدایت کې دومره درجه تر رسیدلای ده په هدایت کې خالص خیر ده تب وای چې عین هدایت زید عدل د قبیله ده زید خو په دغه باب د عدل کې دومره کمال کړی ده تب وای چې زید بالکل د عدل مجسمه ده هدل للمتقین دا هدایت د متقینانو د پاره متقین تقوا نه مخوز تقوا وقایه نه مخوز ده حفاظت توای بچ کېدل توای احتراز او اجتناب توای تقوا یو عام تقوا ده د شرک او د کفر د دین ځان بچ کول یو د متوسطه تقوا کبایرونه سړی ځان بچ یو د اعلی درجه تقوا کبایرونه صغایرونه او د توغل فی المباحات چې په مباحاتو کې متوغل نه دي دین امزان پسې باج او سوال دا پیدا کیږي چې متقیان خو په خپل بالفعل په هدایت باندې نو متقی خو تر هغه متقی جوړیږي نه تر سوچ دا په هدایت باندې نه ابو جهل تاسو متقی وای یا بل چا تاسو متقی وای نو هدایت متقی ته دا خو تحصیل الحاصل متقی خو وای د ته چې دا په هدایت باندې بیا سرنګ متقیانو د پر هدایت نام صدا سوالونه دي او صدای جوابونه دي امام تفتزانی رحمت الله علیه جواب اصل د جواب دا ده چې متقین مراد متقی بالفعل نه ده متقین مراد متقی بالقوه او متقی بالقوه کم ده هغه د چې ما درته وایي چې هدایت د پر درې مرتبه اوله مرتبه د انابت دویمه مرتبه د هدایت بالفعل او دریمه مرتبه د ربط القلوب نو د دې متقین مراد متقی د په درجه د انابت کې بالفعل خدای په گمراهی کې مبتلا ده البته خو مزاج دا دی کما ته حق ملاو شي نو زې منم نو الله پاک فرمای هدن د هدایت للمتقین هغه کسانو د پاره چې څوک انابت الی الله لري و يهدي الیه من ينيب څوک چې انابت لري الله پاک ته الله سبحانه و تعالی ته هدایت کوي یا دویم جواب دا چې متقین مراد متقی بالفعل ده خو د تقوا د پر مدارج ادنا درجه تقوا متوسطه درجه د تقوا او اعلی درجه تقوا د هر لاندې درجه د تقوا د پر قران کریم هدایت ته په دې معنی سره چې قران کریم د لاندې درجه نه باندې درجه ته رسي او ایصال کوي په دې معنی سره خو د هر متقی د پر هدایت هدل للمتقین هدایت د متقیانو د پر الذين دا کسان دي یؤمنون بالغیب چې د ایمان ساتي بالغیب په غیبیات باندې بالغیب غیب ما غاب عن الحس والمشاهده والتجربه کم شای چې د حس نه غیب مشاهده نه غیب تجربه نه غیب والعقل او د سبیل العقل نه غیب د عقل رسئی ورته نه کی دته غیب وای دته غیب لکه فرشتي لکه پریان لکه ثواب قبر عذاب قبر جنتونه جهنمونه دی الله پاک ذات دی الله پاک صفات دا په غیب کې راځي یؤمنون بالغیب دوی ایمان ساتي او تصدیق ساتي بالغیب
أي بأن الغيب دا غيب موجود أو سيوجد. بعض غیبیات بالفعل موجود دي نو د دوی په بالفعل وجود باندې ایمان ضروری ده. بعض غیبیات بالفعل ندي موجود په مستقبل کې موجوديږي د هغه په استقبالي وجود باندې ایمان ضروری ده. يؤمنون بالغيب سمنا يؤمنون بوجود الغيب اما وجودا حاليا او وجودا استقباليا. یا په وجود حالي باندې لکه الله پاک په ذات دی، الله په صفاتو په فرشتو باندې په دې باندې ایمان ضروری دی. فی الحال موجود دغه شان جنت او جهنم فی الحال موجود. او سيوجد ایمان په دې چې دغه غیب سيوجد دا به موجود شي، دا به موجود شي. لکه وجود د قیامت، قیامت باندې ایمان ضروری ده. ان الساعه آتیه اکاد اخفیها، ان الساعه آتیه لا ریب فیها. قیامت روان ده. اوس د قیامت په وجود باندې ایمان، دا ایمان خو نه ده چې قیامت بالفعل موجود ده. قیامت بالفعل خو نه ده موجود. البته القیامت ستوجد وتقع، قیامت دا به موجودیږي او دا به واقع کیږي. الذين يؤمنون دا هغه کسان دي يؤمنون چې دوی ایمان ساتي بالغیب په مغیباتو باندې. نو يؤمنون مراد ایمان اصطلاحي اذعان او تصدیق باور. غیب نه مراد پتور دی اسم، پتور دی اسم سره مغیبات امور غیبیه هغه ځنې مراد شو. دا یو احتمال. دویم احتمال یؤمنون مراد ایمان لغوی او غیب نه مراد غیب دا پتور دی مصدر نه پتور دی اسم. غیب نه مراد غیب دا پتور دی مصدر نه پتور دی اسم. غیب پتور دی مصدر غیبوبت ته ویل کیږي، پټوالی ته ویل کیږي. لغوي معنی مصدری معنی، مصدری او لغوي همیشه د پر یو معنی. او یؤمنون مراد معنا لغوي د باب افعال، او د باب افعال حمزه د باب افعال د سلب المخص د پر استعمال، د سلب المخص د پر استعمال. نو یؤمنون مشتق صيغه د ایمان، ایمان مصدر د باب افعال. ایمان حمزه بدل شو په یی باندې ایمان. حمزه د باب افعال کله د سلب المخص د پر راځي، نفي د معنا مصدری کوي. ایمان مصدر د باب افعال د امن نه ماخوذ. نو چې حمزه د باب افعال د نفي د معنی مصدری د پر راشي، نو ایمان معنا سلب الامن، نفي د امن. نفي د امن دا ملزوم، خوف او خشیت دا ورسره لازم ده. نفي د امن دا ملزوم، خوف او خشیت دا ورسره لازم ده. کم ځای کې چې امن سلبي په کم ځای کې چې امن نفي شي، نو اجتماع او ارتفاع د ضدین خو نه ده جایزه. ضد به خامخا متحقق کی خشیت او خوف. نو اوسې معنا دا شوه الذين دا هغه کسان دي یؤمنون یخشون الله، دا الله پاک نه یریږي بالغیب، په غیبو کې د الله پاک نه یریږي. الله پاک نه یریږي په غیبو کې. من الناس د خلقنا دلته زه ګناه ځکه نه کوم چې تا نه شرمېږم مثلا، خو چې کم ځای کې زه تنهایۍ کې شم ګناه ولې نه کوم چې الله نه ویریږم. دا متقیان دي. الذين متقیان کم خلق دي؟ یؤمنون یخشون الله، چې دی الله پاک نه یریږي بالغیب ای فی حالت غیبوبتهم عن الناس، په کم وخت کې چې دوی پټ وي د انسانانو او د نور مخلوقونو. دا او دغه تفسیر ماخوذ ده د نور تایید هم شوی ده په نور هغه سره سورتونو سره آیاتونو سره. سوره یاسین وروړه ایمان والا بحث به یو بل ځای کې کوو ان شاء الله. آیت نمبر 11 انما تنذروا یقینا تدراوي
تخوف ورکي من هغه انسان ته اتباع چې د اتباع کوي ذکر د قران کریم وخشي الرحمن او دای ارید من الرحمن د الله پاک نه بالغیب حال كونه غائبا عن الناس مختفيا منهم په حال کون د دې کې چې دا غائب دي د خلقونه مختفيا منهم د دوی نه پټ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای كن شر الناس عند الناس ولكن كن خير الناس عند الله د خلکو په نزد د تبت سړای خلک د تا د پر خسړې استعمال الفاظ د نه استعمال خلکو په نزد ته خسړای نه زما د خسړې توپ د پر د استاد سند هیڅ ضرورت نشته چې زب خسړې التم چې ته ماته سند د خسړې توپ راک حضرت علی رضی الله عنه فرمایي د خدای خواته ځان خسړای کا چې په الله پاک باندې ګران شي دغه شندغه مضمون په سوره الملک درشمه سپه نوشتمه سپاره بالکل اول سره سورة آیت نمبر 12 ان الذين تحقیق سرا کسان یخشون ربهم چې دایریږي د رب خپلنا بالغیب په غیبو کې خلقنا پټي لهم ثبت دوی د پر مغفرت د گناهونو د دوی او اجر کبیر اجر عظیم لوی اجر بل الله ورکړي نو دا معنا راوته نو هدل للمتقین قران کریم هدایت ته لپاره د متقیان څوک دي الذين اغكسان دي يؤمنون يخشون الله چیرېږي د الله پاک نه بالغیب په حال کون د دوی کې چې پټ وي د انسانانو نه ويقيمون الصلاة او اقامت کوي د لمانځه يؤدون الصلاة بجميع حقوقها یو د مطلق صلات المنز کوا یو د اقامت الصلاة عبارت د ادا د صلات نه سره د تمام شرایط فرایض واجبات سنن مستحبات د غیر لحاظ پکې وکړي او مبتلات او مفسدات او مکروهات دغینه پکې ځان بچ کړي د اقامت الصلاة ومما رزقناهم ومما او بازي د اغنا چې موږ ورکړي دوی ته به تور رزق ينفقون دوی لګوي صدقه واجبه او صدقه نفليه د صدقې واجب په صورت کې واجب صدقه هغه درې یا د زکات یا د صدقه الفطر یا د نظر سړی څه نظر اومن د صدقات واجبات او یا صدقه نفلیه ده نو غیر پر خو څه تهدید حصر نشته رزق تاسو معلوم رزق په لغت کې حصے ته وایي او رزق په اصطلاح کې ما ساق الله سبحانه وتعالى للحيوان هغه څه چې الله پاک پیدا کړی دی حیوان لپاره للتغذي د غذا حاصلولو لپاره بیا دې ته رزق وایي قد يكون حلالا وقد يكون حراما دا کله حلالي او کله حرام او معتزله په نسبانه حرام ته رزق نه وایي معتزله په نسبت حرام چې کمی هغه رزق نه لیکن اهل سنت والجماعت فرمایي تاسو شرعیت کې مسله ویل چې رزق حلال ته هم تقسیمېږي او حرام ته هم تقسیمېږي او حدیث دلیل ده یو کس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یا رسول الله بس ما قسمت الله پاک زما رزق په دا باجو مزامیرو په دا موسیقیو په دا ټنګ ټکور کې الله پاک لیکلی ده نو ته ماته اجازه راکړه چې زه دغه شیان استعمالوم او په دې باندې زه رزق ګټم پیغمبر علیه السلام ته فرمایي دروغ وایه دروغ ولې وایه الله پاک باندې افترا ولې کوي الله پاک سبحانه و تعالی ته د حلال رزق اسباب هم مهیا کړی دي خو ته په خپل لګیا کېږي حلال رزق پرېږدې او حرام رزق اخلي نو هلته د حرام باندې باقاعده اطلاق دی رزق کړی نو معلومیږي دا خبره چې رزق مطلقاً دواړو ته شامل ده قد يكون حلالا وقد يكون حرام بل دا چې الله پاک فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها اوس کچې رزق حرام ته موږ رزق نه وایو نو هغه انسانان چې د پیدایش نه واخله تر مرګه پورې په حرامو کې ستر شوي لوی شوي مړه شوي وي د دنیا په مخ باندې داسې خنزیران شته دي چې پیدایش کېږي په حرامو کې چې تربیت کېږي په حرامو کې چې مړ کېږي هم د په حرامو کې مړ شي
بیا خو د دې انسان په باره کې دا آیت کریمه صدق نه او دغه انسان په باره کې موږ داسې وایو چې د الله پاک رزق نه کوي الان کې الله پاک په تور د حسد باندې وایي ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها والذین یؤمنون متقیان هغه کسان دي چې د ایمان لري ایمان کلک یقین ته وایي ایمان کلک یقین ته وایي تاسو ویلي دي تصدیق څلور اقسام لري یقین ظن جهل مرکب او تقلید یقین جهل مرکب ظن او تقلید دا څلور په ایمان کې یقین بالاجماع معتبر دی باندې اتفاق په ایمان کې ظن بالاجماع غیر معتبر کيو سړی وای انا اظن ان القيامه ستقع زدا ګمان کوم چې قیامت به واقع کیږي د سړی ته ایمان نه وای مؤمن نه وای او نه ایمان موجود جهل مرکب خو خود نه معتبر تقلید په ایمان کې معتبر دی وکړه اشاعره په نسبت باندې نه دی معتبر او ماتوریدیو په نسبت باندې معتبر خو ایمان د مقالد یا تقلید فی الایمان د اغي صورتونه ډیر انتهایی والله اعلم چې تر اوسه پورې به واقع وي کواکب هم نه وي تقلید فی الایمان چې د کم مفروض صورت کې اختلاف ته د اشاعره او ماتوریدیو صحیح د دې صورت به والله اعلم چې تر اوسه واقع وي او تر قیامت به واقع هم نشي دا مونږ او تاسو په باب د ایمان مقلدین نه یو نه تقلید په عقایدو کې جایز ده مونږ تاسو په ایمان کې په عقایدو کې مستدلین علما او طلباء خو دین مستدلین دا عوام سړي چې په دروډونو باندې ګرځي دا نسواریان دا ډریوران چې خپل نوم قدر نشي لیکلای خپل نوم نشي لیکلای دا هم نه دي مقلدین په باب د عقایدو کې بلکې دا مستدلین دا هم مستدلین مونږ زین کې دا راځي چې دا بچره مقلدین وي دا ایمان د مقلد چې اختلاف دی ورکه چې جایز دی او کنه دا د مقلد نه به دا عوام مراد لیکن علما کرام فرمایي چې نه دا نه دي مقلدین دا هم بکې دا مستدلین ته د یو امین انسان نه پوښتنه وکړه چې الله منه کنه ایمان دا به یې منم ته ورته وایي چې څه دلیل ده نو دا داسې نه درته وایي چې زمونږ د جماعت امام سے فرمایي چې الله پاک موجود ده زه ځکه مانم دا به هم درته وایي چې دا اسمانونه دا ځمکې دا شمس و قمر دا لیل و نهار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لكل الالباب دا مستدلین دا ندی مقلد په ایمان ایمان د مقلد د پر د یو مفروض صورت جوړ ده داس یو سړی د فرض کا د غره په غونډۍ په سر باندې بالکل پیداش هر څه چې وشو خو بس مور پلاری د دنه کاټ شو ورک شو او بس دای دلته په د غره په سر باندې مطلب موجود د انسانانو نه به خبره مدرسې نه لري د مکتب نه لري او د دانش نه لري د پوهې نه لري او د استری د بالغ بیا چیرې داسې په لاره کې یو کس ورغی په د باندې ورسیخ شو او دته وایي چې ته الله پیژنې دی وینا نه پیژنم ته الله معنی نه پیژنم بیا دای ورته وایي چې نه داسې دین دی داسې الله پاک دی داسې قیامت دی او دادی او دادی او دادی دا کائنات چا پیدا کړی دی او دا نو دغه سړی د وجه د مجرد قول د دې سړی نه چې دغه سړی ورته وایي چې دلته خو دین دی ته خو دې چې نه خبر عقیده وسته تباہ برباد بشي مجرد د دغه سړی قول نه قول وک او ایمان وسته دی الله په ذات په صفاتو او په قیامت پر اتو په عذاب قبر ثواب قبر دغه تقلید وای په ایمان دغه تقلید وای په ایمان دا ایمان د مقلد دی او دا مقلد دی په ایمان دا صورت والله علم چې تر اوسه به چرته راغلی وي نبی راغلی مخ نه یو خبر چې داسې یو سړی و بیا ورک و بیا په غره کې ستر شو بیا یو کس تبلیغي حضرات په سیخ شو بیا دا خبرې ورته و خو په هر حال د مسلې د حل لپاره د مسلې صورت واقع کېدل نه دي ضروري چې دا مسله د خامخا واقع مسلې د حل لپاره مسلې صورت واقع کېدل هغه ضروري نه دي مخکې حل پکار نو ماتوریدیا فرمایي چې د دغ سړي ایمان د مقلد د دغ مقلد ایمان معتبر ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت کریمه دار غلای چې چا هم دی حضور علیه الصلاۃ والسلام تر مخ وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس ایمان د سید رسول پاک د چا نه هم پوښتنه نه ده کړې چې د لا اله الا الله وای چرته د نظر کړي په کائناتو کې استدلال کړي د په کائناتو باندې
ته مستدل په دغه باب کې که مقلد په دغه باب. البته اشاعره داسې وایي چې ایمان د مقلد هغه نه دی معتبر. والذین یؤمنون هغه کسان یؤمنون چې دی کلک یقین لري باور لري بما په هغه کتاب باندې په هغه وحی باندې انزل الیک چې نازل شوی تا تواما او په هغه کتاب باندې انزل چې نازل شوی دی من قبلک وړاندې دستانه وبالآخرة وبالدار الآخرة پغا قربانی چې ورستو برازي. آخرت د لغت په اعتبار باندې صيغه د اسم فاعل د مؤنث آخرة قائمة ضاربة لغوي اعتبار باندې موصوف ورته مقدر کول پکاري لیکن د غلبة الاسمیت ته واجب د موصوف تقدیر ته هیڅ ضرورت نشته. نو گویا کې آخرت چې موږ تاسو ورته وایو چې اسمیت غلبه کړې ده په وصفیت باندې دا قیامت ورستنا مراد ده. نو چې قیامت ورستنا مراد ده ورستنای ژوند تنا مراد ده چې مشتمل ده په جنت او په جهنم په موقف په حساب په کتاب په میزان دې ته آخرت وایي دویم ژوند ده. نو تقدیر د ابدار ته ضرورت هم نشته. څوک چې دار ورته راوباسي نو دا هغه لغوي مفهوم ته ګوري چې لغت په اعتبار صيغه د صفت ده اسم فاعل ده او خامخا اسم فاعل صفت موصوف غواړي. والذین هغه کسان یؤمنون چې د یقین لري باور لري بما په هغه وحی کتاب باندې انزل چې نازل شوی دی الیک تا تو ما انزل او په هغه کتابونو باندې هغه وحی باندې چې نازل شوی دی من قبل مخکې دستانه. د قران کریم نفس عبارتونه د عقاید لپاره کافی ما تویني چې قران کریم درې مضامین بیانوي عقاید اعمال اخلاق. په عقایدو کې قران کریم اجمال نه دی کړی تبیانا لكل شیء. اعمال اصول بیان کړی دي دغه تفصيلات په حدیث یا په فقہ کې. د اخلاق کلیات ذکر کړی دي دغه جزئیات او تفصيلات په حدیث او په فقہ او په علم التصوف او علم الاحسان کې. یو عقیده چې زمونږ او د تاسو په غیبه باندې ده ما مخکې توهم چې عقیده د رسالت صرف دې ته نه وایي چې ته عقیده وساتې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر نه داسې به وایي. ایمان او باور بدوي یقین بدوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک اخرانه پیغمبر او د دنه بعد بل پیغمبر نه راځي. ختم نبوت منکرین مخکې زمانہ کې موجود بیا په وروستو زمانہ کې په هندستان کې غلام محمد قادیانی لعنت الله علیه هغه دعوا د پیغمبرای وکړه. دغه دعوا د مختلفو مرحلو نه تیریده. کله به وي چې زه نائب یم کله به وي زه د پیغمبر خلیفه یم کله به وي چې زما دغه نبوت زویلی ده د اصلي نه ده. لکه بریلیان چې وایي چې علم غیب د رسول پاک صلی الله علیه وسلم عطائي ده. کم تقسیم چې بریلیان په علم غیب کې کوي دغه تقسیم په اوائلو کې قادیانانو په نبوت کې کوي. کم تقسیم چې بریلیان په علم غیب کې کوي. علم غیب دوه قسمه ده یو د ذاتی او بل د عطائي. د دوی د قول مطابق قادیانانو په اول وخت کې داسې قادیانانو په اول وخت کې داسې وای زمونږ د کم نبوت چې دی د غلام محمد قادیانی دا زویل د نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم او لا نبی بعدی چې زمانه بعد پیغمبر باندې راځي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نفي د نبی کړی دا نو هغه د نفي د نبی مستقل کړی دا. لکه قران کریم کې د بریلیان چې وایي چې الله سبحانه و تعالی چې نفي د علم غیب د غیر الله نه کړی دا نو هغه نفي د علم غیب ذاتی د غیر الله نه کړی. نو کم تویل چې بریلیان په علم غیب کې کوي دا اولینی تویل و چې قیدیانانو په د خپل نبوت او د ختم نبوت نه د انکار په سلسله کې کوي. بیا په اخر کې و چې نه زه هغه امام موعود یم زه هغه عیسی نازل یم بیا و چې نه زه حقیقتا پیغمبر یم. صحیح داسې مختلف. بیا په اخر کې و چې زه د رسول الله نه هم افضل یم نعوذ بالله. بیا په اخر کې و زه د رسول الله نه هم افضل. نو مونږ وایو نفس قران کریم نسخه ته ګور دا یو څو مثالونه درته کم ځای کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسالت ذکر کیږي نو الله تعالی سبحانه و تعالی من قبلک عبارت وایي د هغه کدی رسول الله مبارک نه بعد د بل پیغمبر راتګ نفس ممکن وایي او الله په علم کې وایي نو بیا من بعد کا پکار. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک دا عبارت پکار. الان کله قران کریم ما انزل الیک وما انزل من قبلک دا ذکر من بعد کدا عبارت نه ذکر او دا یوازې دا نه نور مثالونه تدر. سوره نحل
آیت نمبر 3 وما ارسلنا من قبلک امون ندی استولی من قبلک مخکدستانا الا رجالا مگر سړی دی نوحی الیم چې مونږ ورته وحی کوو. ما ارسلنا من قبلک مخ ددن رستو دغه تذکرہ نه ده شوی. سوره انبیاء بلکې سوره اسراء د په ترتیب باندې پورش ورپسې سوره اسراء یا بنی اسرائیل آیت نمبر 22 سنت من سننا سنتن مونږ طریقه جوړه کړې ده طریقه من په ابو انبیاء کرامو کې قدر سننا قبلک چې مونږ استولی وو وړاندې دستانه تذکرہ د من بعد کا نشته قبلک برشتہ من بعد کا نشته. سورہ انبیاء ولسمه سپاره دغه آیت نمبر 1 وما ارسلنا قبلك الا رجالا امون ندی استولی وړاندستانا الا رجالا مگر سړی دی نوحی الیهم بیا قبلک اشتا ده بعد کنشت. دغه سورت آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول امون ندی استولی وړاندستانا من رسول اس یو پیغمبر بیا قبلک ده بعد کنشت. دغه سورت آیت نمبر یوصل وختم ولقد استهزئ برسول یقینا استهزاء شوی دا ډیرو انبیاء کرام سره من قبلک مخکدستان من بعدک دا عبارت نشته. دا سوره زمر سوره روم په ترتیب باندې پوښ آیت نمبر 8 ولقد ارسلنا من قبلك رسولا او قسم دیوی مونږ استولی وړاندې دستانه رسولا پیغمبران الی قومهم قومونو د دوی ته بیا من قبلک من بعدک هغه پکې د سره نوم نشته. سوره مومن سومه سپاره سلوشتمه دینه مخکې سوره زمر ده بیا سوره زمر درویشتمه آیت نمبر 55 سوره زمر ولقد اوحي اليك وقسم دي وحي شویدتا وإلى الذين او پیغمبرانو ته من قبلك چې مخکې دستانه تیر شي ولا ان اشرکت د دغ مضمون قسم دی وی کتا شرک کله بتن عملوک دستا عمل بزایش من قبلك قسم تا وړه. سوره مومن ورپسې سوره متصل آیت نمبر 28 ولقد ارسلنا رسلا او قسم دي من استولیو رسولا ډیر لوی انبیاء کرام من قبلک مخکدستانه منهم من قصصنا عليك بعضی د دوی نه اسوک دي چې بیان کړي مو دي قصې د دوی و منهم بعضی د دوی نه من اسوک دي لم نقصص عليك چې نه مو دي بیان کړي رسولا من قبلک. سوره مومن کې سوره شورا ورپسې د 15مه سپاره آیت نمبر 3 حامیم اول آیت عین سین قاف دویم آیت کذالک یوحی الیک ام دغشن وحی کی تا تا و الی الذین او اغو کسانو تمشیوا من قبلک چې مخکې دستانه تیر شوی دی من بعد کده سره تذکرہ نشته. او دلته نږدې سوره نساء آیت نمبر 15 علم ترى آیاتان دی کتلی الی الذین
یا علم ترى کله چې فعل ماضی په ابتدا د جملې کې واقع شي په معنا د فعل مضارع وي یا مستعمله په حال کې یا مستعمله په استقبال کې. علم ترى آیات نګوري یا رسول الله الى الذين اغو کسانو تيزعمون چې دوی دا ولري انهم امنوا چې دوی ایمان وروړي بما انزل الیک په قرآن باندې چې تا تنازل دی و ما انزل من قبلک په هغه کتابونو باندې چې نازل شوی دی وړاندې ستانه د دې باوجود یریدون ان يتحاكموا. نو بار بار د عبارتونه راځي من الیک و من قبلک الیک و من قبلک. معلومه شوله دا خبره چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد د بل پیغمبر هیڅ امکان نشته چې راشي. عیسی علیه الصلاۃ والسلام مستقل پیغمبر په صفت خو نه ده، د وجود په لحاظ باندې زمانه په لحاظ خدای مقدم. والذین یؤمنون دا کسان دی یؤمنون چې دوی ایمان سدي بما انزل الیک فاغه وحی باندې چې تا ته شوی دا نازل شوی دا وما فاغه وحی باندې یا کتاب باندې انزل من قبلک وبالاخره هم یوقنون او په آخرت باندې دوی کلک ایمان لري چې آخرت به راځي وبوقوع الاخره وبان الاخره ستقع چې آخرت په واقع کې هم یوقنون کلک یقین سات. اولئک علی هدی من ربهم اولئک په دغه صفات باندې موصوفین اولئک په دغه صفات باندې موصوفین هم کلمه نه ویلا الله پاک تصویر دي یو دي اسماء اشارات یو دي ضمیر غائب. ضمیر غائب سره اشاره وی ذات ته شی ته به د اعتبار نه په اتصاب به صفات یا داسې منطقي لهجه کې ویل شي چې په ضمیر غائب کې اشاره وی شی ته په مرتبه د لا به شرط شی او په اسماء اشاراتو کې شی ته اشاره وی په مرتبه د به شرط شی. نو مخکې الله پاک متقیان ذکر په متقیانو کې یو د دوی زوات یو د دوی صفات. د دوی زوات خو نفس انسانان اله چې بس انسانان. نو انسان خو او د دوی صفات ایمان بالغیب اقامت الصلاه انفاق فی سبیل الله ایمان بما انزل الیک ایمان بما انزل من قبلک ایمان بالآخره. دا د دوی صفات. ظاهره خبره ده چې د دوی زوات به د دغه صفاتونه چې اقامت الصلاه نه کوي ایمان بالغیب نه لري بیا خو علی هدن نه هدایت باندې نه دي. البته دغه زوات متقین سره دغه صفات چې د ایمان بالغیب لري او د اقامت الصلاه کوي او د ایمان لري په قران ایمان لري په تورات انجیل زبور صحائف او ایمان لري په آخرت په دغه صفات سره چې موصوف واخلین بیا په هدایت باندې. ځکه الله فرمایي اولایک په پښتو کې به معنا داسې کوي دغه رنگ خلق یا دوی رنگ خلق د سنات چې دوی په هدایت باندې دي. دوی خود ضمیر معنا د دوی خو زوات تعبیر ده. دغه رنگ خلق چې دا رنگ خلق کی مطلب ایمان بالغیب اقامت الصلاه ایتاء الزکات الى اخره چې په دغه صفات موصوف. اولئک علی هدی من ربهم دا خلق په هدایت باندې دي. هدن د هدایت داسې جوړ کړي د پر لکه سوارلای زیدون علی الفرس د واجه د زیات تمکن د ډیر زیات متمکنین او قوی دي په هدایت او دا هدایت مر ربهم د جانب د رب د دوی الله ورکړي. اولئک دغه رنگ خلق علی هدن په هدایت باندې دي عظیم هدایت. ولی عظیم ده من ربهم زکا جانب د رب د دوی نه ده. و اولئک او دغه رنگ خلق هم المفلحون خاص کر دوی الناجون نجات مندون کی دی الفائزون او دا خلق کامیاب.